بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن داسې کلمات در سره شریکومه چې د دې کلماتو په ویلو سره په یو ځل پوره کولو سره هغه کم تعداد چې زه تاسو ته ښیم په یو ځل پوره کولو سره به الله تعالی جل جلاله هغه ستاسې هر ډول مقصد چې وي هغه مقصد به انشاءالله سرته رسیږي. ځکه علما وایي که چیرې لمر ولاړ وي دغه کلمات څوک ووایي لمر به نه وي لوېدلی، هغه د مقصد به الله تعالی جل جلاله انشاءالله سرته رسوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابي رالی چې ای د الله رسوله، زما زوی خو ستا سره په غزوه کې و، په جنګ کې، په جهاد کې سره ملګری و، نو هغه د مشرکینو د خوا څخه د کفار د خوا څخه بندي کړل شو. اوس زموږ سره کومک وکړه چې د خپل زوی رایلا کړو، کنې د هغه بې مړ کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویله ول تاسې نن شپه دغه کلمات وایست، لا حول ولا قوة الا بالله. دی هم رالی کور ته، مېرمنې یې پوښتنه ځینې وکړله ول پیغمبر علیه الصلاة والسلام کومه لار په لاس درکړل؟ ده ورته وویله ول پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وویل چې دا لا حول ولا قوة الا بالله دغه نن شپه تاسو ډېر ووایست. نو دی په دغه باندې اخته چې دغه کلمات وایي که ګوري زه یې کور ته را داخل سو. نو دی د خپل زوی څخه پوښتنه وکړله چې ته خو بندي وې څنګه رالې؟ هغه ورته وویله ول دوی که زما په لاس کې چې هغه کم زنځیران راچولي وه هغه یې راسوس کړله، نور زما خواته التفات نه کاوه، زما خواته یې کتل نه کول، زه هم را رئیس ولم. ول هغه خو صحیح ده چې ته را رئیس ولې، تر دې ځایه پورې څنګه راورسېدې؟ د دې ځایه تر هغه ځایه پورې خو 2 شوه روزه لار ده. هغه کس ورته وویله ول زه را رهي وم، په دغه شپه کې 10 آنه تقریبا کېږي چې را روان سوی یم، په 10 آنه کې پخوا خو ساعت نه و، یعنې په 10 دقیقې کې دا نو دې ځای پورې راورسېدلم. نو دا د دې کلمو کې چې کوم فضیلت پروت دی، که چیرې دا کلمات څوک د هر مطلب دپاره ماخوستن د شپې د ماخوستن لمانځه څخه وروسته 1100 وارې ووایي انشاءالله هر ډول حاجت چې وي هغه به الله تعالی جل جلاله سرته رسي. ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هره وینا چې ده هغه رښتیاګویه ده. صدق الرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم صادق و. نو که چیرې تاسو غواړئ چې په ثواب کې اشتراک وکړئ، دغه ویډیو تر نورو مسلمانانو پورې ورسوئ، شیر یې کړئ. ډېره زیاته مننه. الله تعالی جل جلاله مو په دنیا او په آخرت کې کامیابه کړه.